نو زما ځوانان هم په فیسبوک او ټیک ټاک ما خو نه ګوري، زما مولا خو نه ګوري، زما مفتی خو نه ګوري، زما قاری خو نه ګوري، زما ځوانان فلمونه ولې نه ګوري یا ډرامې ولې نه ګوري یا موسیقي او فنکارۍ ولې نه ګوري؟ زه په دې فکر کې یم چې داسې یو ځای ذهن ته راولم چې په هغه ځای کې د ځوان کل او د ځوان نسل اصلاح وکړم. خو لا تر اوسه پورې په دې فکر کې یم او په دې فکر کې ناکام یم. کوم ځای وله پیدا کړمه، څنګه یې پوه کړمه، په کومه لهجې پوه کړمه، په کوم انداز یې پوه کړم، څنګه ورته ووایم. لا تر اوسه پورې په دې میدان کې ناکام وم، ناکام یم او دا ناکامي دی الله ختمه کړي. ځوانان ملګري چې هغه د اسلام سرمایه ده، ځوان چې په هغې باندې د هغې په توبه باندې یو حدیث کې دا راغلی رسول الله مبارک وی کله چې نوجوان هلک الله ته توبه وباسي د دې نوجوان په توبه باندې الله دومره خوشحالېږي، د ډېرې خوشحالۍ په وجه د الله عرش خوځېږي. دومره غټ مقام دی د ځوان. هغه ځوان چې هغه توبهګار دی، هغه ځوان چې هغه توبې وباسي، دا حبیب الله دی، ابراهیم خلیل الله دی. هغه ځوان چې هغه په ځوانۍ کې توبه وباسي دا حبیب الله دی. څومره غټ مقام دی. الله اکبر کبیره. نو شاب نشأ فی عبادت الله تعالی، هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله په عبادت کې تېره کړه، هغه ځوان چې هغه خپله ځواني د الله په اطاعت او تابعدارۍ باندې تېره کړه، دا په اسلام کې قدرمن ځوان دی، دا په اسلام کې عزتمن ځوان دی.